په بلخ ولایت کې 3 قاچاقونکي کسان ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو لخوا د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې د بلخ ولایت کلدارې ولسوالۍ کې 3 تنه د نشه یي توکو پلورونکي د نشه یي توکو د لیږد پر مهال ونیول شول. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان محمد عیسی وثیق وایي له یادو کسانو سره د نشه یي توکو سربیره او اسلحه هم نیول شوې ده چې د لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي او له خلکو یې غوښتي چې د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو دې ته ورته د ناروا اعمالو کچه لا هم کمه شي. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د زړورو او بیدارو منصوبینو د خوا څخه 3 قاچاقونکي کسان نیول شوي دي چې د کندهار ولایت څخه 11 کیلوګرامه شیشه په یو لوکسل ډوله موټر کې بار کړي وو. هڅه یې کول چې ازبکستان هیواد ته انتقال کړي. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه یاد کسان د 1 میل توپنچې سره نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسیې به د لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د خپلو ټولو ولسونو څخه مو دا غوښتنه او تمنا ده چې د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، استعمال او پلور څخه دې ډډه وکړي. که چیرې کوم کسان ورسره لاس او ګریوان اوسي هغه کسان به زموږ د امنیتي ځواکونو د خوا څخه ګیرېږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. دغه مجرمینو چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی غوښتلي چې له کندهار ولایت څخه 11 کیلوګرامه د شیشې په نوم راوړي مخدره توکي د حیرتان بندر له پولې ازبکستان هیواد ته یوسي چې د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوي دي. زه د کندهار سره روان شولم. دغه یو نفر چې و د 2 میاشتې کې زما سره په تماس کې و. یو بل چا زما نمبر ورکړی و او د دغه سره خبره وکړه دغه شی چې دی ازبکستان ته انتقالوي. نو دغه سره مو خبره وکړه ما ځان جنس دورې کوي چې نن زما کار سمیږي سبا زما کار سمیږي. نو خیر خو په اخر کې نه پسې پرېښولم. نو باره مې ورته وویل چې دا چې در اخیستې مې دي. نو د کندهار سره اسان سولو دی چې و د تخار و. نو د هغه نفر چې و د تخار و نو بیا چې دلته په دغه کې ځل یو ځای سولو دا ولسوالۍ نوم د سمنګان رادیه خوا دلته بل ولسوالۍ کې نو ولاړو د حیرتان بندر ته. هغه نفر چې و بیا د ده شناخته و ما نه پېژندی. نو د هغه سره دا شی چې و په شراکت د ده سره مې خبره کول د بیا هغه سره په رابطه کې کوئ استوئ دغه ته ازبکستان ته م استوئ. نو چې موږ هغه ځای ته ورغلو زموږ کور دی چې موږ چا ورته ناست وو طالبان راله موږ یې ټینګ کړو ول چیرې وړي موږ ور ازبکستان ته موږ استول. ما 3 نفر بودیم از قندهار آمدیم. همون نفر که ما تلفن بود اون نفر از همه منطقه مزار است ولسوالی کلدار ما را گفت که بیار همه جنس ها را از ازبکستان تیر میکنیم. ما اینا را زنگ زدم اینا او مرا زنگ زد. ما همه جنس ها آوردم به اونا میدادم که همون فرصت مجاهدین ما را. هیرالدین وی چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 3 کلونو کې د نشه یي توکو د قاچاق، پلور او استعمال پر ضد جدي ګامونه پورته کړي دي او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې لا ګړندۍ ساتلې دي. ثابت خان انځور، افغان نیوز، بلخ، مزار شریف.